کابل کې یو ماهر کوډګر د کوډو له وسایلو سره یو ځای ونیول شو. د کابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ښاري ریاست اړوند د 14مې حوزې محتسبینو د ځایي اوسیدونکو او د یادې حوزې مسؤلینو په ملتیا د ریګریشن سیمې څخه یو ماهر کوډګر له تعویضونو او د کوډو اړوند او شمېر وسایلو سره یو ځای نیولی دی. د کابل ښار 14مې حوزې د محتسبینو امر مولوي احسان الله ثاقب په خپلو خبرو کې وویل د خلکو له لوري د شکایتونو وروسته خبر شول چې په سیمه کې یو کس د کوډګرۍ له لارې خلک تیر باسي او ځینې کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي. وروسته له هغې محتسبین لاس په کار شو او هغه یې د شرکي تعویضونو سره یو ځای ونیوه. د امر بالمعروف وزارت یا دغو محتسبین په دو باندې ګمارل شوي امر ورته شوی چې تاسو د ساحر او څوک چې سحر کوي دغو عمل او مخه ونیسئ او دا کسان تاسو په اصطلاح احضار کړئ د سکیر کړئ ده. نو همدغه ساحر هم چې کوم موږ دلته راوستلی دی د دې موږ ته زیات شکایت کېدله چې دلته په ساحه د ریګریشن 14مې حوزې مربوطات د ریګریشن په ساحه کې یو ساحر دی چې وخت نه وخت زیات زنانه ورته ورځي او ځوان نجونه کې ورځي هلکان ورځي هغو ته. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي اسمت الله ولی احمد په خپلو خبرو کې د امر بالمعروف وزارت له محتسبینو مننه کوي چې د داسې حرامو عملونو پر وړاندې اقدام وکړ او غواړي چې کوډو مخه په جدي توګه ونیول شي. بسیار کار خوب است که همچون کسایی را که در بخش جادوگری و سحر فعالیت میکنن اونا جمع آوری شود به خاطر که در دین اسلام که اصلا حرام است و این باعث میشن که در بین خانواده ها یک اختلاف ایجاد شده. و همین کار خوب است که امر بالمعروف نهی عن المنکر و محتسبین کسه این اشخاص و افراد را جمع آوری کنه و در پنجه قانون بسپاره. ورته مهال یو تندینی عالم مولوي محمد حسین حیدری د یاد کړنې ستاینه کوي او وایي چې کوډګرۍ او جادو د اسلام له نظره حرامه ده او د داسې عملونو ترسره کول نه یوازې چې د ګناه سبب ګرځي بلکې په ټولنه کې بدمرغۍ او تاوتریخوالی رامنځته کوي. سحر هیچ منبع شرعی در دین اسلام نداره و محتسبین حوزه 13 امر بالمعروف نهی از منکر بسیار کارهای خوب کرد. یک تعداد کسایی که به عنوان تعویضده و ساحر خود معرفی کرد با جزئی که بدبختی رو به وجود بیاره، فاصله ها بین خانواده ها، بین زن و شوهر، بین کسایی که اونا دوست بودن اونا را به هم بزنن و یا یک مشکلات های اجتماعی به وجود می آوردن و پیسه های خانم ها را زیادتر می گرفتن به نام تعویض، به نام سحر، به نام گپا که هیچ گونه برادر منبع قانونی و شرعی نداره یا حرام است. هیره دنوی چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې د اسلامي اصولو د عملي کولو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د غیر شرعي کړنو په ترسره کولو په ټولنه کې بدمرغۍ او ناخوالې رامنځته کړي.